إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله تعالی دلته فرمایي چې د منافقینو چې کله مؤمنانو سره دی ملاویږي یا د هغې مخې لکه مخکې راشي نو بیا دوی د خپل ایمان دعوې کوي، یعنې په زړه کې ایمان نشته، بس صرف دا یې مقصد دی چې خلک مونږ مؤمنان وګڼي. بل دا چې دې خلکو رویې یي چې مؤمنانو په مخ کې د دې لکه دوی د ایمان دعوې کوي او چې کله شیطانانو لځي هغې ته وایي چې تاسو سره یو. شیطانان دلته څوک دي؟ دلته مراد ابلیس نه دی، بلکې دلته مراد د کافرانو، یهودو، منافقانو غټ غټ سرداران دي چې دوی سره دې سردارانو سره به دوی ته لکه ملاوېدل نو دوی به ورته چې ایمان مه وروړئ. او دلته پته لګي چې انسانانو کې هم شیطانان دي. شیطانان خلک دی چې لږ دي خلک ګمراه کوي، برایۍ طرف ته بوځي. حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت شیطانانو سره د انسان شیطانانو نه هم پناه غوښته شوې ده. همدا منافقان دې سره به دې سردارانو ته وایي چې لکه موږ خو تاسو سره یو، یعنې موږ خو هسې مسلمانانو سره شامل یو، خو موږ یې سره مذاق کوو. دلته پته لګي چې منافق صرف خپل فایدو ته ګوري، هغه چا سره هم نه د چا نه چې بس فایدې بس هغې سره وي. نن هم بعض خلک داسې دیندار خلکو سره شي نو د دې دیندارۍ هغې سره لکه د دیندارۍ دعوه کوي چې تاسو سره یو، او چې دنیادارو سره شي نو هغې ته بیا د دنیا مطلب دنیا کارونو کې سره شامل شي او بیا ته لکه دین هیر شي. نو دا هم منافقت دی، خلکو دپاره ځان بدلول، خپل فایدو ته کتل. منافقت هسې هم لکه بد صفت دی، مګر دین په معامله کې بیا بد او نقصان دی، یعنې دا ډېر بد دی چې داسې وشي. آخرت کې ول الله تعالی فرمایي بدترین انجام دی، د دې وجه جهنم کې به دي آخري درجه کې وي، ځکه چې د منافق دشمني اسلام ته ډېر نقصان رسوي او خلک دی مسلمانان ګڼي، مګر دی لکه د اسلام د دې چې دی اسلام د جړ ته لکه نقصان رسوي. نن څوک شاته منافق نشي ویلی، مګر څه صفات دي چې الله بیان کړي دي په مسلمانانو چې لکه ځان دې نه بچ کړي. او منافقت انسان کې لږ هم کیدی شي، ډېر هم کیدی شي، بس چې چا کې څونه منافقت دی هغه څومره درجه هغه کې بیا منافق دی. آیت نمبر 15 دی الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله فرمایي چې ستاسو به څه مذاق کوي، الله تاسو سره مذاق کوي، ټوکې کوي. استهزأ څه خسیس خو نه دی، نو بیا ولې الله تعالی د چا مذاق کوي؟ الله په صفاتو کې د چا مذاق کول صفت نشته، نه هغه ذات سره داسې ښایي نه هغه داسې کوي. دلته دې ته خبره کېږي چې څنګه تاسو وکړل مؤمنانو سره هم هغسې به الله تاسو سره کوي، څنګه چې د چا عمل وي هغسې به د هغې ته سزا وي. او دلته پته لګي چې الله د مؤمنانو د مدد دپاره پخپله ودرېږي او الله پخپله بیا د هغې منافقانو مذاق کوي. دلته موږ ته سبق دی چې دین معامله کې صبر کول، ایمان مضبوط ساتل، نو الله مدد به ضرور راځي. او د خلکو مذاق مخالفت معامله کې الله نه مدد غوښتل، الله داسې مذاق کوونکي نه خوښوي. الله به منافقینو سره څنګه مذاق کوي، څه وخت به کوي، د څه وخت خبره ده دلته کې آخرت سزا خبره ده دلته چې څه وخت دی په پوره سورات باندې ځي نو الله به دې له نور یعنې رڼا ورکړي، لږ ساعت په پس به ته هغه واپس واخیستی شي، دی به په تیاره کې پاتې شي ځکه چې دی په دنیا کې مذاق کړی، اوس الله دې سره مذاق کوي. دویم مذاق چې جنت دروازې به دي وبللی شي، د جنت په دروازې نو چې دی هلته راشي په منډه به راشي په جنت کې، او مطلب چې لکه موږ داخل شو، خو چې څنګه دی نږدې شي یعنې که دی به خوشحاله شي چې موږ جنت ته داخل شو، خو چې څنګه دی نږدې شي دروازه به ورته بنده کړي شي، همدغسې هره دروازه به دې سره به دغسې کېږي. ویمدهم الله بل مذاق دې سره چې دی له مهلت ورکوي په دنیا کې، دی د حد نه وتل الله له مهلت ورکوي، دی ړانده ګمراه ګرځي، سرګردانه دي، لار ورته نه ملاویږي، نو الله دې خپله سرکشۍ کې پرېښي دي. الله تعالی دې فورا نه نیسي. الله د نیسلو طریقه دا ده چې مهلت ملاوېده و، بل دا چې ډېر نعمتونه دې له ورکړي دي، ځان دې ښه ګڼي چې دا موږ له الله راکړي دي او دا ځکه چې موږ ښه یو، په سیده لار یو، ځکه موږ په مزو کې یو. دې ته نعمت یا مال خوشحالۍ خپل اعمال خپل کمال ګڼي، یعنې دا لکه چې موږ ته څه ملو شوي دا زموږ کمال دی. دونه منافقت باوجود مهلت نه ګڼي، همداسې الله تعالی دې نیسي او دې ته پته هم نه لګي. په دې آیت کې موږ ته سبق دی چې مال دولت نعمت ملاوېدل څه کامیابي نه ده، بل دا چې مهلت نه صحیح فایده اخیستل دي. آیت نمبر 16 دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. الله دلته د دې مثال بیان کړو چې دی چې ګمراهي هدایت په بدله کې واخیسته. هدایت د الله طرف نه او ګمراهي شیطانی لاره ده، نو دی هدایت پرېښود او شیطان په لاره روان شول او دی له هدایت راغلی او دی هدایت ورکړو ګمراهي یې واخیسته. او دلته کې پته لګي دنیا کې د هدایت قدر ډیر کم خلکو سره وي، فما ربحت تجارتهم، د دې تجارت دی له څه فایده ورنه کړه ځکه چې دی په نقصان کې شول. هدایت کم ځای ملاویږي، د قرآن نه ملاویږي، مګر نن ډیر اولاد دی هدایت طرف ته دعوت ورکړي کېږي، ډېر کم خلک دې طرف ته راځي، یعنې نه راتلل غواړي. او ځکه چې خلک په خپلو تیارو کې په ګمراهو کې خوشحاله دي، عمل کولو نه یېرېږي، عمل کولو ته ګران لګي، قربانۍ ورکولو ته ګران لګي، او
هدایت پر خودور گمراهي واغسته هانه کې دي ته هم د حق دعوت ورکړل شوی دی پته دا وته دلته کې د تجارت خبره ذکر شوه چې عربو کې به تجارت خبر ډېرې کېدې انسان چې تجارت یا خو د هدایت کوي یا د گمراهۍ کوي بل گمراهۍ والا که وګورو نو نن هم خلک دا حال دی خپه کې خوشاله دي په گمراهۍ کې وما كانوا مهتدين الله فرمای نو دی په هدایت یعنی دې ځان ته هدایت والا وایي ځان سیده غني سیده لار باندې کوم سیده لار باندې یو موږ ته هو د هدایت ضرورت نشته الله فرمایي چې دی په هدایت باندې نه دی غستو ولم نه دی نو دې ته هدایت ملو شوی هم نه دی دې مثالونو کې د منافق دوه قسم خلکو دوه قسم منافق ذکر دی د منافقت کې هم درجې دي یو هغه چې خالص منافق دي ته نشي راتله هدایت طرف ته نه راځي نه هدایت اغستل امید په دغې نشته دوی مثال 19 او شلم کې دی چې د دې 19 او شلم آیت کې دی چې د دې چانس لګه جوړې دي شي حق طرف ته واپس کېدو او دې ته د واپس کېدو دروازه کلاو کړی د الله تعالی آیت نمبر 17 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الله فرمایي منافقانو بل مثال ورکړي دلته د جماعت یعنی د ډلې مثال دی یو سړی سره ورکړي شو دا ولی علما وایي چې کله کله د ډیرو مثال دی یو سړی سره ورکړي کیږي منافقت بیماری چې تخکاری نه ځکه دلته دغه مثال ورکړي شو زموږ د پویولو لپاره مثال دا دی چې یو سړی مکمل په تیاره کې دی او د لری پورې رڼا نخکاری صحرا ده خشک میدان دی نو د دې کدي مطلب دی کې دی سړی اور بل کړو او دې سره هغه ته هر طرف ته رڼا شو نو هغه ور چې ادا شو ادا یعنی زیا هغه ورته وایي چې هغه کې لکشن دي ګرمایش وي او صحرا کې د شپې ساړه ډېری او تیاره هم ډېره زیات د اور په بلور انسان ځان محفوظ غني مګر د دې اور چې مړ شو هر طرف ته سخت تیار شولا مثال دیم دا دی چې د دې منافقینو مثال داسې لکه چې یو سړی اور بل کړو او دا سړی نبی صلی الله علیه وسلم دی چې یو ور بل کړو اوس دا رڼا هر طرف ته خوره شو کفر او شرک د دې تاریخ ختم شو اسلام رڼا راغله چې سراسر په فائدہ کې شو ماحول روخانه شو یعنی هر طرف ته رڼا خوره شو او رڼا غټ نعمت دی ډېر خلک په دې رڼا کې راغلل د اسلام او الله تعالی دغه نور ختم کړو یعنی سوکرال ای نصیب شو چا نصیب نشو او دا منافقین دي تیارې کې مطلب پاتې شول مثال مطلب چې لکه دی منافقین حق ولیدو مګر منافقت په وجې دی نه اسلام نور ختم شو رڼا وا مګر دی وته نه قتل او د خپل رڼا په خپل ختم کړه دا د چا خبره دلته کیږي ډېر خلکو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راتلو نه پس ایمان وروړو او بیا واپس شول د نور د رڼا ختمېدو سره وجې دی خالص نو حق طلب نه لرو کفر او غفلت او په شرک په تیارو کې اون خریدل په دې کې خوشاله وو حدیث کې راځي چې دی ته ایمان ملو شو مګر دیوانه غستې شو واپس دینه واپس واغستې شو او دلته پته لګي چې نور یعنی لکه نور یو دی او ظلمات یعنی تیری ډېرې زیاتې دي کفر بدعت د شرک داسې تیری دي او د انسان امتحان دا دی چې انسان په سیده لار ځي او دلته پته لګي چې څوک کله په کمالات له غواړي الله په هغه روان کړي یعنی هغه په هغه باندې اغلار باندې روان کړي آیت نمبر 18 دی صم بکم عمي فهم لا يرجعون الله فرمایي دی کانني یعنی دی نشو اوریدي وګونه سم دي مګر حق خبره بیا نشو اوریدي دي نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ودی کې ناستل منځونه به کول مګر دی حق نشو اوریدي او دی ګونګیان هم دی وړاندې هم دي هر طرف ته دی حق نه محروم شول دی بچره واپس نه راځي حق طرف ته دی لرنا راغله هر څه ولیدل به اومنل چې او دی نه پس به دی په شک شول او بېچینه کې مبتلا شول آیت نمبر 19 دی او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الله فرمایي دلته دویم قسم منافقین مثال دی دلته باران مثال دی ډیر تیز دی او پاغه کې تیاره ده تیز باران دی پای کې تیاره ده بجلی ده برېښنا ده او دلته کې د باران نه مراد وحی ده چې بیا لکه وحی کې دا قران نازلېدو په دی باندې یعنی په قران کې بعض سخت خبرې وي په دی قران کې بعض لکه سخت خبرې وي د جهنم او کله به د قبر داسې قسم خبرې وي خوش خبرې مې دي د پاره د جنت او دغه د نعمتونو کله به کې چې يرول او انذار دی کله به کې يرول دي او انذار لکه کېږي حساب کتاب قیامت خبرې دي نه قران کې هر خبرې دي اوس چې به دي داسې خبرې لکه د منافقانو د یاري په وګونو باندې لکه تلې وي مطلب دی به دا خبرې اورېدل د یاري به دي د وګونو کې ګوتې اچولې دویم د دې خبرې دویم خبره د مثال کې ده چې کله به وحی راتله جنگ لدتلو دلته دا خبره کیږي چې کله دی وګونو کې ګټو چلو نو څه مقصد یو خدای چې دی اوریدل نه وختل مثال سره پر کړی څنګه پوه شو چې کله به وحی راتله جنگ لا یادتلو داسې د قرباني ورکولو حکم به شو نو دا په دې ډیره ګرانه لیکي دا چې دا هم په موږ مصیبت راغی دا ډېر ګران کار دی داسې مطلب دې ته ډېر زیات ګرانه لګی دا
چې موږ له لکه مرګ به راشي غوږونو کې به دې ګوتې اچولې اخوا دېخوا به لکه کېدل چې لکه په څه طریقه موږ ځان بچ کو جنګ ته لاړ نه شو. دلته کې بجلي برېښنا نه څه مطلب یعنی مطلب دا مشکلات او تکلیفونو مسلې هم دي او اسلام ته به داخلو هغه وخت ډېر مشکل و ډېر قرباني ورکولو نو دی به تکلیف مصیبت ته پراتلو باندې خفه کېدل او دا به ورته کول ګران لګېدل همداسې به اسلام کې کامیابي هم ملاوي دی په هغې به خوشحالېدل ازمایش به راتلل د دې زړونه چې خالص نو دی وجه نه دی نو خوشحاله صرف فائدو ته به کتل چې کله فائدو ملاوي ده او دلته کې بجلی او برېښنا نه مراد دا هم راځي چې کله سه احکامات نازلېدل بنو سبب کې د مرزي خلاف نه بدی ته بیا ګران لګېدل ودي ته به دا مصیبت لګېدل دا هر څه د دې لپاره لکه چې د بجلی او پړق دی نه برېښنا ده الله فرمایي الله د دې احاطه کړی ده د دې کافرانو دلته کې منافقین د کافرانو له ویل شو ځکه چې دی عملی تور باندې کفر کو د جبه سره داوا و مګر عمل نه انکاری وو وਹੀ پراتلو باندې عمل کول نه بدی ځان بچ کو بهانه به کولی او وਹੀ راتلو باندې باندې یریدل آیت نمبر 20 دی یکاد البرق یخطف ابصارهم وਹੀ راتلو با دي ته حق پته لګیدا او دلته کې د دې د رویه بیانېږي چې دی حق راتلو باندې اوریدل نه غواړي دی بچ کېدل نه غواړي سترګې پټو غواړي که الله غواړي نو د دې بصارت بواخلي کلما اضاء لهم او کله چې دې ته خوشخبری رالی یا دا اسان احکامات برابر یا دا څه احکامات چې لګې دي د بګ څه فائدہ به نظر راتل دي به خوشاله دل او اسلام کې مطلب چې څه فائدہ دي د هغه خوشاله دل و اذا ازلم مگر کله چې بس تیار راتله سه ګران حکم یا جهاد لتل یا دین کې سم مصیبت یا تکلیف راتل نو دی به ودرېدل مطلب چې دی به دا خبره لکه خینه لګې دی به دی باندې اوردل به نه غوښتل دی لپاره به دی بهانه کولی دلته مثال بیانولو مقصد دی یعنی د دې مثال څخه پته لګي مونږ ته یو خدای چې خود غرض انسان صرف خپل فائدې ته ګوري دین خپل مرزي سره غستل غواړي مرزي سره لکه پرې خود پرې دی بیا نو خپل مرزي حقوق پوره کول او خپل مرزي مطلب خلاف احکامات نه منل ګران لګیدل عمل نه کول دی اوریدل نه غواړي نو دا منافقین صفات دي اوس موږ د دې غټ سبق ته چې د الله نه څوک نشي تخته دي منافقت نه دی کول بس عاجزي کول او عمل کول اخرت ته تیاری کول د دنیا فائدو ته پر اخرت نه پرې خودل او الله دین کې مکمل داخلي دل دي زړونه پاک ساتل دي هر عمل کې اخلاص راوستل او د ایمان صرف داوی نه دی کول بلکې عمل نه هم ثابتول دي ولو شاء الله کچری الله غوښتي نو د دې بصارت سماعت یعنی تبع اغستیو ځکه چې دی هو کانه وړاندې شوی دی نو دی قرآن اوریدل وختل شوق کوي لکه د دین نو او حق اوریدو مګر چاته دعوت ورنکړو الله فرمایي چې ما دې د سپری خدل حاله کې ما د دې سماعت او بصارت اغستې شو نه ماته لرکول شو نعمتونه مې ته واپس اغستې شو ا دې بیا لکه هیڅ نشو کته نه به اوریدې شو الله ولي وانه غستل ولي د غوګونه سترګې وانه غستې دی ولي لکه موقع ورکړه اسه کې الله تعالی مهلت ورکول غواړي چې دی اسلام کې مکمل داخل شي د عذاب نه بچي او دی وخت کې دی د اوبو په غاړه لکه دی د دې لکه د اوبو په غاړه دی لکه چې د دریا په غاړه باندې انساني او دی بچ کې دی شي ځکه الله تعالی چانس ورکو مهلت ورکو چې دی کبد کېدل غواړي نو چې بچي مګر دی اوریدل غواړي خپل نعمتونو صحیح استعمال نه کوي بصارت سماعت صرف دنیا د لپاره استعمالي دا نعمتونو د هدایت ذریعہ ته الله قادر دی هغه د نعمتونو دین واپس مغستی شي هغه د حرکتونو په وجه هو چې کله اسلام کې ځکه چې کله اسلام کې دی داخل شو کړه ته بهر شي نو کدي مسلسل داسې کوي او حق نه اوري او در بار د نکیږي نو د دې په ظلم باندې به مهر لګي او چر بدی ته هدایت ملو نشي نه واپس ورانه شي نو د دې نه مخکې چې په ظلم باندې مهر لګي فورا الله تعالی کول هدایت غسل او د دې لپاره دعا کول په دې آیتونو کې د آیتونو مطابق خپل محاسبه کول دي وکړه د چمګه ځان بچ کو داسې کارونه نه